راشد خان وایي چې زمری ویدو تاسو ویده زمری راویښ کړ. د زړونو او ویاړونو لوبغاړی به بیرته راګرځي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د راشد خان دی ترې ناهیلی کیږئ مه. راشد خان ارمان هغه نوم دی چې په ډیر کم وخت کې نړۍ حیرانه کړه. تجربه کاره توپ وهونکی په لوبولو عاجزه شوه. توپ اچوونکو او الراونډرانو پرې کورنۍ یې پاچاهي پیل کړه. ان امپراتوري یې تر اسټرالیا، کارابین او هندوستان ورسېدله. د افغانستان نوم یې وځلوئ او افغانان ورباندې وویاړېدل او وویاړي به. په ژوند کې لوړې ژورې، په دنده کې ترفیع او شاتګ راځي. په مجموع کې د نړۍ په نظام کې هر څه په حرکت کې دي. د راشد خان د دویم مقام څخه اتم ځای ته تګ په دې معنا نه دی چې اوس راشد کمزوری شوی یا هم په نړیواله سطحه د قوي لوبغاړو سره مخ شوی نو ځکه یې مقام له لاسه ورکړ. نه، هغه چې اوس یې د راشد خان څخه مقامونه نیولي، خواري یې کښلې، تمرینات یې کړي، په لوړه کچه ورته زمینه برابره شوې، فکري آرام او یا به هم هوا، هیواد او حالت ورسره مرسته کړې وي. که دا ووایو چې راشد خان پخوا د سکاټلند، زیمبابوې یا هم آیرلینډ په وړاندې دا مقامونه ترلاسه کړي ځکه هغوی نسبتا کمزوري دي، دا هم منطقي دلیل نشي کېدلی. ځکه راشد خان چې په تیرو 2 پړاوونو بیګ باش لیګ کې لوبېدلی، د خپلې لوبډلې ایډیلایډ سټرایکرز د ملا تیر و. هلته هم بېلابېل قوي لوبغاړي وو، خو راشد خان دواړه ځلې د همدې لیګ تر ټولو مهم لوبغاړی اعلان شو. په هندوستان پریمیر لیګ کې د نړۍ تر ټولو مهم لوبغاړي سوځوله او تل به یې په بیړنیو حالاتو کې ورڅخه استفاده کېدله او د یو غوره او حسابي لوبغاړي په حیث به هیڅ لوبه کې